یو لیش ځمکه دا په ناجایزه باندې او په ناجایزې طریقې سره لاندې کړي وي په ورځ د قیامت به د اومې ځمکې پورې د هغې نه یو پل د هغې نه چې کوم دی یو حلقه جوړه شي او الله رب العالمین به د دې کس چې چا ظلم کړی دی د ده وجود به ورته غټ کړي او ده ته به یې په غاړه کې واچوي هغه ځمکه د حلقې په شکل کې چې دا اوس ګرځوه چې دا تا په دنیا کې په ناجایزې طریقې سره یعنې لاندې کړې وه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته وفرمیل اتدرون من المفلس، آیا تاسو پیژنئ چې مفلس څوک دی، غریب څوک دی، ناداره څوک دی؟ د صحابو جواب به اکثره داسې و چې الله ورسوله اعلم، الله او رسول ښه پوهېږي. نبي علیه السلام وفرمیل چې د خپل فهم مطابق ووایي چې تاسو مفلس چاته وایي؟ نو یو صحابي وفرمیل چې یا رسول الله موږ خو مفلس غریب نادار هغه کس ته و من لا درهم ولا دینار له، چې چا سره درهم او دینار نه وي، موږ پښتو کې وایو یا چا سره روپۍ پیسې نه وي، مال دولت نه وي، مال و متاع نه وي، نو هغه کس ته موږ مفلس او غریب او نادار وایو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې نه، زما د امت مفلس هغه کس دی په ورځ د قیامت به چې ډېر منځونه به ځان سره راوړي، ډېرې روژې، ډېر حجونه، ډېر زکاتونه، ډېرې نیکۍ به ځان سره راوړي، تر دې حده پورې چې دومره نیکۍ به یې که چېرې یعنې د غر په شان دی یا یو غر د هغې د اوچتولو نه به عاجز دی، دومره نیکۍ به ځان سره راوړي. خو بل طرف ته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خلکو حقونه به یې وهلي، غصب کړي به یې، خلکو ته به یې په دنیا کې چې کوم دی مالي جاني نقصان رسولی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شتمه هذا، چاته به یې کنځلې کوي، ضربه هذا، څوک به یې وهلی وي، و اکله مال هذا، او د چا به یې مال خوړلی، وسفکه دم هذا، او د چا به یې وینه توی کړې ناحقه، او د چا چې کوم دی عزت به یې اخیستی، د چا به یې غیبت کړي او چا باندې به بهتان لګولی وي. مختلف قسمه ګناهونه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړ چې دا به یې کړي وي. نو بیا به دا حقداران په ورځ د قیامت راځي او د الله په دربار کې به پیش کېږي. څوک به وایي چې یا الله ده زما مال غصب کړی دی په ناجایزې طریقې سره، یا الله ده زما ځمکه لاندې کړې وه، یا الله ده ما ته کنځل کړي و، ده زما غیبت کړی و. نو الله رب العالمین به د ده د نیکو نه، چونکې هلته خو مال دولت خو نشته او نه درهم شته دی او دینارونه شته چې د هغې په یعنې مقدار باندې ده ته حق ورکړي، ځمکه ورله کچ کړي، ځمکه وله ورکړي واپس، یا چې کوم دی د چا نه مال غصب کړي هغه مال راوالي هغه وله ورکړي. هلته خو دا نشته دی. خو هلته که دي نو د انسان نیکی دی یا بدی دی، نو د دغه انسان نیکی به رالي او هغه حقدارانو ته به ورکوي. یاره ده ما سره یعنې داسې کار کړی، زما مال یې غصب کړی، ها د ده منځونه راوالي او ده له یې ورکوي دې حقدار له، نو د ده منځونه به راولي، دغه حقدار له به ورکوي. بل به راشي هغه به راپورټ وکړي یا الله ما سره دا عمل کړی دی، نو د ده چې کوم دی روجې به راولي هغه به هغه له ورکړي. بل حقدار به راشي د ده زکاتونه هغه ثواب راغلي هغه به هغه له ورکړي. دغه رنګې نورې نیکۍ چې کړي حقداران به داسې راځي او د ده نیکۍ به ورکوي، تر دې حده پورې چې داسې وخت به راشي چې د ده نیکۍ به پکې بلکل ختم شي. د ده نیکۍ به چې ځان سره ښه ډېرې نیکۍ راوړي، دا نیکۍ به د ده ختم شي او حقداران به لا پاتې وي. حقداران به راځي، نو اوس خو نیکۍ شته دی نه چې د ده نیکۍ هغې له ورکړي، نو خلکو سره به ده زیاتې کړې وي. نو بیا به الله رب العالمین فیصله وکړي، حکم به وفرمایي چې د ده د دغه خلکو ګناهونه د ده یعنې د ظلم په قدر هغه رالي او ده ته یې چې کوم دی ورکوي. نو بیا به د هغه خلکو نه حقدارانو نه ګناهونه کمولی شي، هغه ګناهونه به د هغې نه راغستلی کېږي او د ده په ذمه باندې به یې اچولی شي. او نو دغه شانتې حقداران به ډېر راځي، نو د ده هغه نیکۍ خو پکې هسې هم لاړې فنا شوې چې د خلکو ګناهونه به چې کوم دی رالي او دله به یې ورکوي، د خلکو ګناهونه به رالي او دله به یې ورکوي، تر دې پورې چې ګناهونه به ښه ډېر ګناهونه به ده ته جمع شي او بیا به حکم وشي چې ثم طرح فی النار، او بیا به پړ مخې په جهنم کې وغورځولی شي. زما عزتمندو دا ولې حقیقي مفلس نبي علیه السلام فرمایي دا حقیقي غریب دا دی چې د خپلو نیکو نه به په ورځ د قیامت محرومه پاتې شي او د خلکو بدۍ به په خپلې غاړې باندې والي. نو دا انتهایي سنګینه مسله ده زما عزتمندو. دنیا کې د خلکو حقوق غصب کول، د خلکو په حقوقو باندې ډاکه لګول، د خلکو مال په ناجایزه طریقې سره یعنې خوړل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې چا ځمکه یو لیش ځمکه دا په ناجایزه باندې
او په ناجایزې طریقې سره لاندې کړي وي، په ورځ د قیامت به د اومې ځمکې پورې د هغې نه یو پل د هغې نه چې کوم دی یو حلقه جوړه شي، او الله رب العالمین به د دې کس چې چا ظلم کړی دی د ده وجود به ورته غټ کړي او ده ته به یې په غاړه کې واچوي، هغه ځمکه د حلقې په شکل کې چې دا اوس ګرځوه چې دا تا په دنیا کې په ناجایزې طریقې سره یعنې لاندې کړې وه. نو زما عزتمندو حدیث کې هم دا راځي چې لتؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامه، ټولو حقدارانو ته به د هغې حقوق په ورځ د قیامت ورکولی شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر دې حده پورې فرمایي حتی یقاد من شاة الجلحاء الى شاة القرناء، چې د هغه چیلۍ د هغه ګډې د هغه ځناور چې هغه ښکرور وي او غیر ښکرور ځناور یې وهلي وي، نو د دې غیر ښکرور ځناور دپاره به الله تعالی د هغه ښکرور ځناور نه بدله چې کوم دی یعنې واړي. نو حالانکې ځناور دا مکلف هم دي، خو الله رب العالمین به په دغه ورځ باندې د خپل عدل او د انصاف مظاهره کوي. نو زما عزتمندو دنیا کې د دې حقوقو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. د حقوقو یعنې دا مسله چې کوم دی ډېره سنګینه ده. دغه سړی چې کوم مفلس دی دا خو ټیک ده، یو طرف ته د اسلام چې کوم اوامرو یعنې الله چې موږ ته د کومو څیزونو حکم راکړی دی په هغې باندې خو عمل کړی او نیکۍ خړې ګډلې وي، خو بل طرف ته د اسلام یو بله شعبه چې کوم دی هغه نواهي هم دي که نه. الله پاک د څه کارونو نه موږ منې کړي چې دا کار به نه کوې، دا کار به نه کوې، دا کار به نه کوې. نو دې سړي به چې کوم دی دغه د کومو کارونو حکم چې ورکړی شوی دی هغه به یې کړي، او چې د کومو کارونو نه منع فرمایلی شوې ده نواهي چې ورته ویل کېږي د هغې به یې بیخي خیال نه ساتلی. نو زما عزتمنو دا حدیث زموږ دپاره یو رهنما اصول دی. مونږ خپلې مخې ته دا حدیث مبارک کیدو او دغه رنګې د خپلو مسلمانانو وروڼو د حقوقو ډېر زیات خیال وساتو، ورنه قیامت کې به چې کوم دی هغه ستا نیکۍ خو هغه څه کوي چې هغه به تا نه یعنې مطلب دی لاړې شي او فنا شي، چې د خلکو ګناهونه به په خپله غاړه باندې یعنې واخلي. الله دې داسې حالت نه نوم مسلمان چې کوم دی بچو ساتي. الله دې موږ ته د الله رب العالمین د حقوقو د بندګانو د حقوقو د اداګۍ توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا.